شعر و شاعری مزیداره چې د عقیدې مرسته پکې کیږي د دین مرسته پکې کیږي هغه د بیان شي هېڅ خبره نه او موږ هغه ملګرو له تیزي ورکوو چې کوم ملګري په دې شعر و شاعرۍ کې ول الله پوهه ورکړي پکار ده چې د خپل شعر و شاعري د اسلام د خدمت لپاره استعمال کړي لکه څنګه چې د شاعران لګیا دي په علماو پورې او په دین پورې خاندي زما خپل د شعر و شاعرۍ سره ډېر شوق دی او خصوصا د عربي د شعر و شاعري زه ډېره ګورم بلې د پښتنو دا پکې هم ګورم نو زموږ په دې شاعرانو کې اکثرو شاعرانو کې دا بیماري ده چې د الله سره د پیغمبر سره د جومات او د مولا سره یې نه لګي دوی چې کلم په شعر و شاعري کې بچا پورې خاندي نو یا به په جومات پورې خاندي او یا په مولا پورې خاندي پکار ده چې د دې په جواب کې هغه شاعر چې هغه د الله سره محبت او د پیغمبر سره محبت او د جومات سره محبت او د علم او د علماو سره محبت پکار ده چې هغه جواب ورکړي دی بس یو شعر و شاعري به سي غریب چې ته د شراب خانې نه وتی نه دی په شاعرۍ کې ساقي جام راوړو ساقي تشکو ساقي راوړو ساقي ډکو ساقي سترګې سرې وي ساقي سترګې سپینې وړه تا ته ګوره شاعري په دې شاعرۍ خو درځه د خپل بوټان پاکوم چې ساقي پکې کته بره کېږي شعر و شاعري خو هغه ده چې د الله دین ته پکې مرسته میلاو شي یو قوم ترقي وکړي دا هم ښکلې شاعري ده شاعري وکړه یو قوم د تعلیم طرف ته راوبله د ښکلي اخلاقو طرف ته راوبله ته زما ځوان ته سوی ساقي راغې جامې ډک کو ساقي راغې جامې تش کو دنیا کم ځای ته ورسېده ته د اوسه پورې به ساقي کته او ساقي بره سرې سترګې راواړولې او زلفې په مخ راواړولې د پنځیب نه شرنګ وویستو د دوی شاعري دغې کې تاویږي راتاویږي ما ورته ووایي زړه مې درکړی دی او هغې وایي جول مې درکړی دی او ما ورته زړه دې سېزلی دی او هغې ورته وایي زما هغه دې د پوخانې ګیرې کړی دی په دې خوب نه پاسې را ګړې وړې وې دغه جنکو خیالي به کله جنکۍ یادوي او والعیاذ بالله بعض شاعران خو هغه دي چې هغه د ښایسته هلکان په شاعرۍ کې یادوي او بعض د الله سره مقابله کوي لکه یو شاعر وایي الله په موږ دې نشه بنده کړه او نشه دې حرامه کړه او پیدا دې کو انګور یعنې مطلب په الله اعتراض کوي چې ته انګور پیدا کو د انګور نه نشه پیدا کېږي نو په موږ یې فیصله بندوي بعض وایي الله په خپله ښایسته او ښایستې خوښ دی او موږ دې منع کړو چې تاسو به پردو زنانو ته نه ګورئ نو په خپله خو دې ښایست خوښ دی او موږ دې منع کړو دا مو ځان ته شاعران وایي دوی وایي موږ شاعري کوو نه دا قسمه شاعري په دې باندې الحمدلله موږ د لارې کوڅې صفا کوو سره ورته ګورم نو پکار ده چې دې میدان ته نن سبا دا شی چې راوتی دی د فیسبوک او دا موبایل یو هر سړی مولا هم دی او هر سړی شاعر هم دی کمره کې به ځان ته ایښودی بیان به سټاټي له پاسه یې په خپله لیکلي شیخ الحدیث او شیخ القرآن مفسر زمان مجتهد العصر په کمره کې دننه ناسته په توره تیاره کې بیان کوي ابل یخودی دی هغه د دې زمانې شاعر دی او هغه شعر و شاعري کوي شاعران هم ډېر شوي دي مولیان هم ډېر شوي دي بیانولو والا هم ډېر شوي دي سیاست والا هم ډېر شوي دي هر شی ډېر شوی دی چې د کله نه دا شی راوتی اسان کار دی بس ویډیو ځان چلو دا چې ځان ته لیولی دی نن بیا هم بیان دی په دې مسله باندې شروع وکړي نن سبا داسې دور دی چې شاعران پکې څه دي ډېر شوي دي نوي نوي نومونه او سیرې بازار ته راوتي دي د شاعرۍ په نوم باندې چې هغوی په شاعرۍ کې خاندي په الله پورې او په دین پورې ابلز مې دی شاعر شاعري اورېده وي ما ته اوس دوی د مولا سره او د جومات سره نه لګي وی ته خو ما جومات ته بوځي خو زه عادت یم د شرابو او زه عادت یم د سندرو یعنې مطلب دی جومات کې به رسره هم بیا دغه کومه نه دا مذاق تر الله په دین پورې داسې قسمه شاعري دا به نه نشر کوئ نه به یې خوښوئ
او چې کله ته د داسې شاعر شاعري نشر کړې چې هغه په الله پورې خاندي یا په دین پورې خاندي یا په قرآن او په حدیث پورې او یا په ګیره پورې یا په مولا پورې ته ورسره په دې ګناه کې ښه برابر شریک یې. دا خبره زه علی بصیرت کوم ولې لکه چې ما ډېر دیندار لیدلي چې دغه شاعرانو د شاعري نشر کوي او د دې شاعرانو سره شاته موسیقي هم لګېدلي د اکثره دغه موسیقي یې نشر کوي. لږ بریک ووایه د شعر دا بټن به بیا ووایه دغه کټ کې ورته پراته یو دا بټن چې وایي مخکې 1 لاک پیرې ته سوچ وکړه د قیامت په ورځ به تپوس کېږي دا څه چې نشر کړو. صرف دا نه دی چې بس ګوره او نشر کوئ ګوره او نشر کوئ او بیا چې د درس ټیم راشي او د دیندارۍ ټیم راشي نو بیا زموږ د ټولو ملاګانې ماتي. خو دې جاخۍ ته او دې فتنې دپاره ټول څه یو ښه تکړه یو ښه نرانې. خبره مې دې پورې راواغسته چې د داسې شاعرانو شاعري به نشر کوئ نه به یې نشر کوئ بلکې دا خود اعلان د دشمنۍ دی د دین سره که تاسو نشر. الله دې مونږ د دین سره د دشمنۍ نه دې الله مونږ ساتي او څوک چې د دین سره دشمني کوي الله دې ورسره هغه څه وکړي چې د څه حقدار وي.